حضور صلی الله علیه وسلم په غار ثور کې درې ورځې سارو او د درې ورځې نه پس ته الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د غار ثور نه د حضرت ابو بکر رضی الله تبارک وتعالی عنہ په معیت کې او په مرګرتیا کې نه مدینه منورې ته سفر شروع غار ثور د هغه تبرکاتو نه دي چې دا د حضور صلی الله علیه وسلم د جسد مبارکه سره لګېدلې دي او په دنیا کې ډېر کم ځایونه داسې راغلي دي چې د هغې متعلق موږ دا ویلی شو چې دا په الحال د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جسد مبارکه او د وجود مبارکه سره لګېدلې دي دې ته موږ په خپل اصطلاح کې تبرکات ویو او تبرکات سخدیان دي چې چاله څه نفع ورکوي یا ضرر ورکوي خو د تبرکاتو د وجې نه کله ناکله انسان ته خیر او فیض او برکت او د سینې نور ورکوي الله او د دې برکت ته وجې نه کله ناکله راشي زمین اهل سنت والجماعت رائے دا ده تقریبا 4 مذاهب په دې باندې متفق دي او د بخاری او د مسلم تقریبا په 14 روایاتو کې داسې احادیث راغلي دي چې صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم به حصول د برکت الشرعیه دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجود مبارکه نه کو دا مسله بیا تاسو ځان سره یاد ساتئ دا داسې مسله ده چې د دې نه خصم یعنی مخالف هم انکار نشي کولی هغې بیا یو چل کوي هغه چل دا کوي چې یاره دا صرف د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې خاص دی تبرکات او برکت اغستل د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې خاص دی او که چېرته بزرګان وي نیکان وي اولیاء وي نو د هغوی نه حصول د برکت او د هغوی مستعمل اشیاء استعمالول یا د هغې د مسواک او د هغې د کپړو نه طلب د برکت کول دا بدعت دی او ناروا دی او بیا ورته کله ناکله شرک هم وي دا مسله بالکل غلطه ده د برکاتو حصول د انبیو طریقه ده او دا داسې ظاهره او مشهوره مسله راغلې ده چې زه حیران شم په دې باندې چې دې کې خصم انکار څنګه کوي حضرت آدم علیه السلام قرطبي نقل کړي دي حضرت آدم علیه السلام چې کله د اسمانونو نه راته نو یو بکس و ورسره په هغه بکس کې د ټولو انبیو تصاویر د ټولو پیغمبرانو تصاویر دا بکس بیا پی در پی را روانو تر دې حده پورې چې کله بیت المقدس یا مقدس پته کېده نو دغه وخت کې هم دا بکس د عیسایانو سره موجود او یو دویم بکس و په هغې کې د حضرت ابوبکر صاحب عمر صاحب عثمان صاحب علي صاحب تصاویر راغلي بیا الله تعالی د خیر او د برکت دپاره یو بل ناشنا بکس بني اسرائیلو له ورکړی او ټول ملیان طالبان تقریبا په هغې باندې پوهېږي څه داسې پټه خبره نه ده ځکه قرآن کې چې یو خبره راشي خو پټه نه وي که نه هغې قرآن د دې ذکر کې په لفظ د تحمله الملائکه سره او دې ته موږ په خپله اصطلاح کې تابوت السکینه ویوه الله دې اوس نه پیدا کوي ته به وایې یا مفتي صاحب دا ته څه وی نو تاسو پرې نه پوهېږئ وروسته یې درته ظاهروم که پیدا شو نو دونه وال به وخورئ چې تاسو به وال خورئ خو زمونږ انشاءالله اعتقاد دا دی چې دا به مهدي علیه السلام نه راځي او زمونږ دا اعتقاد دی چې دا به انشاءالله عیسی علیه السلام نه راځي دا یو بکس و دا داسې عجیبه بکس و بابو صاحب چې دې کې د حضرت موسی علیه السلام پټکې مبارک په دې کې د موسی علیه السلام هغه زړه امسا
چې دا د شعیب علیه السلام نه پاتې شوی او دا اصل کې آدم علیه السلام ځان سره د جنت نه راوستي وه. په دې کې د تورات هغه حصې چې کومې الله تعالی موسی علیه السلام ته په کوه طور باندې یو ځای ورکړی. په دې کې د بعضې عالمانو رایې دا ده چې د یوسف علیه السلام د لاش مبارکه د کفن څه حصې او څه ټوټې هم په دې کې نه پرتې وي. ځکه ناشنا خبره دا ده چې موسی علیه السلام کله د مصر نه راته نو چې راته نو حضرت یوسف علیه السلام مله خوب کې راغی. ځکه دا بني اسرائیل د چا اولادو. تاسو چې په لږ په تاریخ پیدا نو بیا به د ما تقریر خوند درکاو، خو تاسو خو سم غوړمنګي نو تاسو بیا په تاریخ نه پیږئ. ځکه چې زه څه وایم هغه تړلی نه شي، څه نه شي تړلی نه شي. چې تړلی م شو ما چې څه وی دا تاسو ربط ورکو تړلی م شو بیا به پیدا زما په خبرو. اصل کې بني اسرائیلیان د موسی علیه السلام قوم او موسی علیه السلام د یوسف علیه السلام په نسل کې. په مصر کې یهودیان او بني اسرائیلیان د یوسف علیه السلام د هجرت برکت. کله چې یوسف علیه السلام خپل ورونو مصر ته په صورت ته غلام د خرڅولو کې ولیږو، نو اول د بني اسرائیلو ابتدا په مصر کې د دغه ځای نه شوې ده. د مصر اصلي خلکو ته به قبطیان وي، نوم ځان سره یاد ساتئ. څه قبطیان؟ د مصر اصل چې کوم خلک و هغې ته به قبطیان وي. او دا بني اسرائیل داسې ماجر غوندې راغلي او هم ماجر، یعنې دا د کنعان نه راغلی. یوسف علیه السلام چې کله باچا شو نو یعقوب علیه السلام سره د بچو لاړه کنه. نو چې یعقوب علیه السلام سره د بچو لاړه او 300 کاله تېرېدل نو په لکونو خلک ته جوړ شو کنه. چې په لکونو خلک ته جوړ شو نو چې کله دا کنعان نه واپس دا چې کله د مصر نه واپس راتلو نو د مصر نه د راتلو په صورت کې زاړه قبرونه خالته. نو په زاړو قبرونو کې یو پیغمبر تیر شوی و. دا زماری خبر ته سوچ کوئ. د یوسف علیه السلام او د موسی علیه السلام په منځ کې په بني اسرائیلو کې بل پیغمبر نه دی تیر شوی. په مصر کې پسه کې په مصر قیدونه ځان سره یاد ساتئ. ځکه خو یعقوب علیه السلام او دغه انبیا وکنه، خو په مصر کې د یوسف علیه السلام او د موسی علیه السلام په منځ کې پیغمبر نه دی تیر شوی. موسی علیه السلام یوسف علیه السلام اولنی پیغمبر او د یوسف علیه السلام نه 300 ارس چې اختلاف راغلی دی. بیا اولنی پیغمبر الله تعالی په مصر کې په یهودیانو کې په بني اسرائیلیانو کې موسی علیه السلام راوستلی. موسی علیه السلام چې کله راووتو نو یوسف علیه السلام له خوب کې راغلی. وایي تاسو خو روانېږئ خو ما چاته پرېږدئ، تاسو خو روانېږئ خو ما چاته پرېږدئ. وایي څه مقصد؟ خوب کې ورته موسی علیه السلام زما لاس ته ځان سره یوسئ، زما لاس هم که د ځان سره یو نه وړو نو خفه به یم دلته. درز غوبل جوړ شو چې هلکه د یوسف علیه السلام قبر کم ځای دی. د یوسف علیه السلام قبر یو بوډی راپاڅېده وي ما ته د یوسف علیه السلام قبر معلوم دی، خو زه به په یو شرط ښیم څه چې زه خو به ځمه، خو که عام خلک په یو اوښ باندې ځي نو ماله به 2 اوښان راکوي چې کله ناکله بدلېږم را بدلېږم. پروټوکول سره به ځمه. ګوره دې سره هم ډېرې قصې ثابتېږي. خیال زه به ځمه خو په داسې شرط به ځمه چې تاسو به ماله د سورلی انتظام ډبل کوئ. یوسف علیه موسی علیه السلام وی چې ډبل نه چې تربل به وکړو. خو اوس موږ ته عادي د حضرت یوسف علیه السلام د قبر بیان. د یوسف علیه السلام قبر دا په نیل کې یو جزیره وه، دریای نیل کې. دا غټ لوی سیندونه نه وي. ورځ تاسو د دې کلي خواته ټاپوان ورته تاسو وایئ، او دغه ټاپوان ستاسو دي که نه بیلې دي او ټاپوان دي او دا غټ غټ سیندونه چې دي که داسې 200 غزه 300 غزه 400 غزه داسې بیلې غوندې ټاپوان غوندې. په یو ټاپو کې د یوسف علیه السلام قبر مبارک او هغه راوویسته حضرت موسی علیه السلام چې څنګه یې راوویست ښه تر و تازه مزېدار ښایسته. هغه بیا ښخ کړه. اوس هم د یوسف علیه السلام قبر دا په اسرائیل کې او دا په فلسطین کې دی. خو چې کله یې ښخاو
نو د برکت لپاره د هغه د کفن نه یو چیړه راواغسته. هغه چیړه به حضرت موسی علیه السلام د ځان سره ساتلې وه. هغه چیړه د یوسف علیه السلام د قبر، د یوسف علیه السلام د کفن، دا په تابوت سکینه کې نه موجوده وه. او دا داسې برکتي تابوت و، الله دې اوس نه پیدا کړي. په یوم هم که پیدا شوی، دا داسې برکتي تابوت و پیر صاحب مبارکه، چې کله به هم دا د فوج نه مخکې شو نو بس همیشه د الله نور او برکت او ارسه به را روان. نو چې را روان و نو بس بني اسرائیل به په جذبه کې شو، په قوم به ورله کافرانه، او الله تعالی به فتح ورکړه. خلک هم په دې پوه شو چې یاره دې تابوت کې چل دی. نو په دغه وخت کې چې کله د دوی د حکومت ډېر مضبوط شو به د بني اسرائیلو که نه، نو بابلیان ورته ویل کېږي د هر حکومت ته تباهۍ دپاره الله یو بل حکومت را. بابلیان را پاسېدل، بخت نصر یا بخت نصر، هغه حمله وکړه. چې کله یې حمله وکړه نو د حملې په وخت کې بیت المقدس تباه برباد کړ. تورات یې وسوځاو، او تورات صرف یو نسخه وه، او دا تابوت سکینه ځان سره یوړه. تابوت سکینه په عراق کې کنده کې وکنست او په کنده کې کېښود. یا بعضې خلک وایي چې نه، تابوت سکینه دانیال علیه السلام ځان سره راپټ، دانیال علیه السلام ځان سره قابو کو. ور الفاظ به د ادب استوه. دانیال علیه السلام چې کله هغه قوم کې اوسېده نو قابو یې کړ. د قابو کېدو نه پس چې کله بابلیان تنګ شو په اسرائیلیانو، دا خو ډېر زیات روان خلک ورته ویل زه خپل وطن ته ځئ، زموږ دا وطن خالي کړئ، تاسو نه خو موږ تنګ رالو. نو دوی بیا خپل وطن ته چې رالو نو تابوت سکینه یې راوړه، خو پټ یې راوړه. او د سلیمان علیه السلام د تخت د لاندې یو ځای دی، هغې کې ښخ. خو تاسو خبر یې څه جنجال دی؟ جنجال دا دی چې تاسو ورته دجال وایې که نه، الله دې په امان کې وساتي. حدیث کې راځي زما په امت به دجال راځي، یو سترګې به چغره وي او یو به ټیک وي، په دې تندي باندې به کافر لیکلی شوي وي، ټولې دنیا ته به ځي. جنت پہ دوزخ وي، د پاکستان حکومت پہ وي. جنت پہ دوزخ وي او دوزخ پہ جنت وي. د پاکستان د حکومت جنت دوزخ دی او دوزخ جنت. او مونږ ویو د حکومت یو ستر ګړندی، نو د پاکستان د حکومت هم یو ستر ګړنده ده، دا دجالي حکومت دی. الله دې د دې سمې سترګې د لاندې د حکومت مه راوله، او الله دې د دې ړندې سترګې د لاندې راوله. او د ړندې سترګې د لاندې چې رالې که نه، یاره مړه چې څه کې کوه که نه، چې څه کې کوه، خو الله دې د حکومت د ړندې سترګې د لاندې راوله. خو د حکومت د روغې سترګې د لاندې رالې که نه، بیا چې پوز هم ګرې نو یو دستې نه دې کړې، دا دې ګرولې. او چې سترګې هم پټې وي، دا خو د سترګو د پټولو وخت نه دی تا پټه کړه، بیا به د خدای په قهر او غضب کې مبتلا راغلی. دقه شانته مثال د دجال راغلی، یو سترګې ړنده ده او یو یې جوړه، او یو خر به وي، د هغه به دونه اوږده اوږده غوږونه راغلي او منډې به وخي، ټولې دنیا کې به تاویږي. د دنیا یو شی به ترې خالي نه وي راغلی، صرف مدینې منورې ته به نشي تللی او صرف مکې مکرمې ته به نشي تللی. مدینې کې به داسې د مدینې په لارو کوڅو باندې او د مدینې نه غیر چاپېره به الله یو دیوال مقرر کړي، په هغې باندې به فرشتې ولاړې، څنګه چې دا مردار راځي فرشتې به پرې د نیزو ګزارونه کوي. او مکې ته چې څنګه ورځي، څنګه چې راځي فرشتې به پرې د نیزو خو تاسو خبر یې، دا تاسو چې ورته دجال وایې که نه، دا د یهودیانو پیغمبر دی. یهودیان دی ته پیغمبر وي د اوس زمانې. دا تاسو ته ورته دجال وایې، دا دجال د یهودیانو نجات دهنده دی. دا تاسو ته ورته دجال وایې، دې دجال ته یهودیان مسیح وي. څه وایي؟ مسیح. او څنګه چې شیعګان په دې کې مبتلا راغلي دي چې یا الله تعالی امام المنتظر روباسي، تاسو نه پیږئ، تاسو به پیږئ، خدا نور پې نه پیږي. یا الله امام المنتظر روباسي. امام المنتظر د دې اخري امام دی. څنګه چې شیعګان ملاویږي، مونږ چې څنګه تاسو ته پته زموږ له سنیانو دعاګانې سي، اخره دعا زموږ سي، یا الله رحم وکړي، کرم وکړي، مغفرت نشي، تکلیف مصیبت هم په امان کې وساتي، بیماران له خیر ورکړي.
اخره دعا زموږ شي یا الله عالم اسلام او مسلمانان له فتح ورکړي دا وایه که نه شو ووایم تاسو دې لیټې سرونو ته وګوره تاسو اسلام دعا ته وګوره هر شیعه دا دعا کوي هر شیعه دا دعا کوي خو د هغوی دعا شي اللهم فرج علیه یا الله تعالی د امام المنتظر باندې په غار کې غار په سر من رأى دیو ته سر من رأي وي په هغې کې یو غار دی په هغې کې امام منتظر ورننوتلی وي یا الله پاکه زیری روباسي څه وایي عجل عجل دوی چغې وکړي دې نه خبر یې نه خبر کړه هر سر من رأي عراق کې ده سر من رأي ورته دوی وایي سر من رأي نه ده سر من رأى دا عراق کې ده یو غار دی دوی هر ورځ ورځي یو اسې ناوي دا تاسو پیږئ چې دا شیعهګان دا اسونه ولې ناوي کوي تاسو ګورئ د شیعهګان اسونه ناوي کوي او که نه ناوي کوي دا یو د حضرت عباس علمدار په دغه کې په یاد کې او یو دا ناوي کړي چې دا زموږ امام منتظر را روان دا قصې ځان سره یاد ساته نو څنګه چې شیعهګان په دې تمه دي چې امام المنتظر به راځي دقه شان بعینه یهودیان په تمه دي چې یسوع المسیح الدجال به راځي خو ناشنا کار کوي شکر دی چې دا قیدونه موږ مسلمانانو نه دي لګولی قید یې دا لګولی دی چې مسیح الدجال به علی راځي چې کله بیت المقدس کې هیکل تیار شي څه تیار شي هیکل پیژنئ دا ولې پھر سے هیکل نه پیژنئ دا ولې ما خو یې ته به انشاءالله په دې کې مشغول چې تیار نشي دواګانې پکې توجهات پکې هیکل د سلیمان علیه السلام د زمانی جوماتو هغه جومات بیا بابلیان روان که هغه جومات چې کله بابلیان روان که د عمر صاحب په زمانه باندې چې عمر صاحب کله راغی یو ډیران پروت عمر صاحب وایي د سلیمان علیه السلام هغه جومات کوم ځای کې دی وایي دا د یونانیانو ډیران ته جوړ وایي یونانیانو ډیران جوړ کړی په خپل لاس باندې شروع واچو ډیران او څه ګن بلی چې هغه یې لر کړه او په هیکل سلیمانیه باندې عمقه ښایسته ځای کې چې کوم ځای کې د سلیمان علیه السلام زوړ جومات و هیکل اوله قبله وه چې دا یونانیانو ورانه کړې په دقه ځای کې حضرت عمر صاحب جومات جوړ کړ چې هغې ته نن سبا مسجد عمر وایي دا دوه قبې چې دي که نه تاسو ته غلط سین درکوي خلک دا تاسو ته غلط سین درکوي غلط سین دا درته درکوي چې گنبت الصخرا دی صحرا دی که حضرا دی صخرتون گنبت حضرا د رسول الله سلام ته وایي گنبت الصخرا یعنی کاڼې دا یو کاڼی د دین رسول الله صلی الله علیه وسلم تلي د دې نه لاندې یو کنده ده په هغې کې د انبیو مسکان اوس هم ده دا ټول هر څه اوس موجود دي دا کوم چې د بیت المقدس ته زیړ تصویر تاسو ته درکړي دا اصل بیت المقدس ته ګورئ د دې بیت المقدس د دې جومات شاته بل جومات راغلی د هغې ته مسجد عمر وایي او تاسو په دې پوهېږئ چې مسجد عمر په هغه ځای باندې جوړ دی چې کوم ځای کې زوړ د سلیمان علیه السلام جومات او دوی وایي چې څو پورې دا جومات روان شوي نی او په دې باندې هیکل نه جوړ شوی نو دجال نشي راتلی او بیا یو عجیبه شرط یې بله لګولی چې خدای د دې نه هم سخت کړي وایي جومات په علي جوړېږي او هیکل به علي جوړېږي او مسجد عمر جومات په علي روانېږي چې تابوت سکینه پیدا شي څه پیدا شي اول به تابوت سکینه پیدا کېږي بیا به تابوت سکینې د پیدا کېدو نه پس بیا هیکل جوړېږي بیا چې هیکل جوړ شو نو بیا به د هغې نه پس دجال راوځي ډېر وخت پکې الله دې راله په مخه نه راولي اگر چې واړه دجالان ملګري دوستان یې راغلي دي مخکې نه شروع شوی ده د حدیث کې راځي الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ډېر دجالان به راځي دیرش کذابان به راځي دیرش دروغجن به راځي زما په امت کې هغه دجالان کذابان به داسې چې هغوی به د خپل دجل او د کذبو د وجې نه امت په تکلیف کې مبتلا کړي خو غټ دجال چې را روان دی دا به علی راځي چې کله تابوت سکینه پیدا شي دغه تابوت سکینه د موسی علیه السلام د هارون علیه السلام د داود علیه السلام د یوسف علیه السلام د تبرکاتو نه ډک راغلی مانه خبره ډېره بل خوا طرف ته لاړه خو د قدیمو انبیو تبرکات دا هم په قرآن کې الله تعالی ذکر کړي دي چې د دغې تبرکاتو د وجې نه الله تعالی فتح بني اسرائیلو له ورکوله او دشمن باندې به دوی غالبه کېد
حضرت خالد بن ولید صاحب سره د حضور صلی الله علیه وسلم په ټوپۍ کې ویښتو د دې ته یو بله خبره کوم. تیوریات یو کتاب دی ما سره دی، هغې نقل کړي یو ځل جبرائیل علیه السلام راغی، نو د جبرائیل علیه السلام نه وزرې پرېوتې، ویښته د جبرائیل علیه السلام، ریش د جبرائیل علیه السلام وزرې وي، وزرې د جبرائیل علیه السلام نه پرېوتې. وزرې چې کله پرېوتې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم راواغستې او هغه وزرې یې په صورت د تعویض کې حضرت امام حسن صاحب ته امام حسین صاحب ته واچولې، او چې کله به بیا څوک بیمار کېده نو هغه تعویض چې بچا مدینه منوره کې د امام حسن او د حسین صاحب واچو د الله تعالی به د بیمارۍ نه صحت وله ورکاو. حضرت عایشه صاحب فرمایي ما سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو چپنه وه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غټ کوټ و، هغه غټ کوټ او چپنه به مدینه منوره کې چې څوک بیمار و موږ به داسې لږه غوندې اوبو کې واله، او هغه اوبه به چې کله وڅښلې نه الله تعالی به د دې اوبو د څښلو د وجې نه د دې چپنې د دې مستعملې اوبو د څښلو د وجې نه به الله تعالی وله صحت ورکړي. دا 11 احادیثو کې ما تبرکات رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه هم رایستي دي. روایات کې راځي حضرت خالد صاحب سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویښتو مبارک او دی په دې ټوپۍ کې تړلي، سعد نقل کړي دي طبقات ابن سعد. یو ځل خود تیار غبار جنگ شروع دی، بس د حضرت خالد صاحب نه ټوپۍ پرېوته، نو چې ته جنج کې روانې جنج کې او ټوپۍ دې نه پروزي نو زغلې به دې جنج کې به زغلې که ټوپۍ پسې به منډې وي، خلک وایي ټوپۍ پرېږده، خو د 10 روپو ټوپۍ حضرت خالد صاحب جنگ په ځای باندې پرېښود او په ټوپۍ پسې منډې والې، له ټوپۍ مې څه شوه، له ټوپۍ مې څه شوه، له ټوپۍ مې څه شوه. خلک په ورته خامخا غوسه کېدل چې دې جنګ ته ګوره، ستا دې خبرو ته ګوره چې ټوپۍ مې څه شوه، سر چیرې ټوپۍ ډېرې راغلي. بس اخر تاب یې ونه کړه، خلکو منډې کړه، ټوپۍ راواغسته چې په سر یې کېښود، بیا جنګ شروع شو. فتح الله ورکړه، خو چې دا خبره خو داسې ناشنا غوندې وه، نو چې جنګ کله ختم شو نو رالل دې خالد صاحب له وایي دا تاسو هم کار کو، اتفل هکذا اتفل رجال هکذا، سړي دا کار کوي، داسې الفاظ سړي دا کار کوي چې په وخت د جنګ کې تور وغورځوي وایي چې ټوپۍ مې څه شوه، وایي یا د مسلمان زامنو دا زما الفاظ، یا د مسلمان زامنو خبر نه چې په دې ټوپۍ کې څه شی راغلی، ټوپۍ چې اوس پړ د هغې کې ویښته مبارک ته رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی، وایي ماله الله تعالی دا فتح همیشه د دې ویښته مبارک ته رسول الله صلی الله علیه وسلم نه راکړي دي، دا تبرک ته رسول الله صلی الله علیه وسلم. ابو محذوره صاحب حضور صلی الله علیه وسلم، ابو محذوره صاحب صحابي دی، داسې ماشوم غوندې و، مکې مکرمې کې حضرت بلال صاحب اذان کو، چې بلال صاحب اذان کو نو دو پورې ټوکې شروع کړې، خواز یې ښایسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوښ شو، وایي دا ماشوم راولې. نو تاسو سوچ کوئ چې دلته ماشوم طالب ناست چې زه یم راولې نه هغه پرپرپۍ شروع شي که نه، ما سره خو غټ هم چې کښېني نو رپېږي نو لا پاتې ماشومان نه پرپرپۍ شروع شوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مله داسې په دې سر باندې دا لاس مبارک کېښود، وایي مه رپه، مه یارېږه، صرف زه درته یو کلمات پیم، هغه کلمات ووایي، کلمات یې ورته وښول، اذان یې ورته وښود، او بیا خو هغه عشق و نو، عشق مړه عجیبه شی دی، پیر صاحب مبارکه، بس بیا زه په وجد کې راځمه نه ویم، عشق عجیبه شی راغلی دی، بس الله دې خیر پکې واچي. نو حضرت ابو محذوره صاحب دا ویښته د سر دونه پرېښودلي چې هغه باچا صاحب ته به رسېدل، او دا نور به یې کټ کول. نو بچیو نو شوي به ورته راجمع شو، دا ته څه کوې، دا نور کټ کوې او دا نه کټ کوي، دا څنګه کټ کم، په دې باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس مبارک لګېدلی. ابوالحسن حقاري صاحب یو ولی الله، موږ د ولیو کرامت منو چې څوک یې نه مني خدای دې کور روان کړي، خفه کېږئ مه که تاسو کې څوک ناست یې، خو ما ته پته ده چې پکې ناست نه یې، پاک خلک راغلي. ابوالحسن حقاري صاحب حضرت محمود غزنوي صاحب لاړ، اول یې خو په امتحان وکړو، امتحان خو ته پته نه، هلکانو ته د ښځو جامې واچولې او ښځو ته د هلکانو جامې واچولې، وي دا مې غلامان دي، چې کوم جینکۍ وې هغه ته حضرت صاحب نه کتلو، او چې کوم هلکانو هغه ته حضرت صاحب کتلو، او بیا هغه وویستې، امتحان هم پاس شو. بیا چې کله روانېده وایي صاحب ماله داسې یو سومنات باندې حمله کوم، دعا وکړه چې الله تعالی ماله فتح راکړي، وایي زه دا زما چپنه واله، زما د کوټ واله چغه ورته مونږ ویو، که مشکلاتو کې پیښ شو نو بس ته دا واچوه دعا وکړه الله تعالی به تعالی فتح درکړي. جنګ ورخواته پیر صاحب مشهور جنګ دی د سومنات، مسلمانان قریب و چې نقصان ته رسېدل،
سبکتگی محمود باچا پاسې 2 رکعته نفل وکړو چې وی که چپنې واچوله وی یا الله تعالی د دې چپنې په خاطر د حضرت ابوالحسن حقانی صاحب مال په سومنات کې نه فتح را یو طوفان راوالوه او طوفان د هندوستانیانو او د هندوانو لښکر یې تس نس کړې فتح الله تعالی مسلمانانو له ورکړه سړی خوشحاله شو چې راغی باباجي ته کېناست حضرت ابوالحسن حقانی ته کېناست وی صاحب ستا د چپنې د برکته خو مې جنګ ګټلې دي وی ډېره بېادبي دې کړې ده زما د دې چپنې که تا زما د دې چپنې په دې دا د اولیو کله ناکله خبرې دا وخت نه ګورې دا کله ناکله وایي که تا زما د دې چپنې په دعا کې او په برکت کې د ټول هندوستان فتح غوښتلې وه تا به الله تعالی د ټول هندوستان فتح زما د دې چپنې د برکته درکړې وه دا برکت د نیکانو په بخاري مې بیا درس کو یو صحابي راولګېد یعنی دا خو ما قبل چې وکړه بغیر د ابوالحسن حقاني نه دا د انبیو تبرکات دا هغې نه ما سوا د اولیو تبرکات یو صحابي راولګېد مسواک ورسره راغلی چې کله وفات کېده هغه مسواک یې کور والا له ورکړه وره صحابي خو ویلي وي که نه پیغمبر خو نه وي که نه نو چې ویلي وي پیغمبر د مسواک یې کور والا له ورکړه کور والا ته څه کوې وایي د برکت دپاره یې وښیې کله ناکله خوله کې نو چې د برکت دپاره یې وښیې کله ناکله خوله کې پته ولګېده چې برکت د انبیو هم جایز دی او برکت د اولیو له مونږ خو برکت منو دا څوک یې نه مني نو خلک وایي دا برکت څه شی دی مونږ ته کله جواب کوو چې دا برکت دې ته ویل کېږي که نه چې د یو ګاډي نه یو سړی امروت والي امروت پیر صاحب چې څوک برکت مني د هغې هغې کې چینجي نه او چې څوک یې نه مني د هغې هغې کې چینجي وي نو ما په خبره پوه نه یو تروړه به والي کور کې به یو تروړه والي چې څوک برکت مني د هغه به یو میاشت کېږي چینجي به پکې نه کېږي روږې به پکې نه کېږي او چې څوک برکت نه مني چې 10 ورځې تېرېږي نو روږې به پکې شوي چینجي به پکې شوي او هغه به ورته ښځې بیا چغې وي چې لکه تروړه ختمه شوې ده دغه برکت دی د برکت څه لکۍ خو نه وي راغلی چې الله رزق کې برکت واچوي دا برکت دی چې الله ذکر کې برکت واچوي دا برکت دی چې الله د مال کې برکت واچوي دا برکت دی چې الله د خبرو کې برکت واچوي دا برکت دی د لږ ځای نه به الله تعالی ډېره فایده اوچتوي د لږ علت د وجې نه به الله تعالی ډېر خیر درکوي په لږو پیسو باندې به الله تعالی ډېر کار ستا کوي نو دا برکت دی نو چې څوک یې مني نه هغه الله برکت ورکوي او چې څوک یې نه مني نه هغه الله تعالی برکت نه ورکوي زموږ د عثمان خیل خو بغیر د خیرات نه چې مړی ښخ کړي نو بیا ورته دوی کونده وایي تاسو په دې نه پوهېږئ تمام خیل چې بغیر د هلکه شیرجانه جي بغیر د خیراته چې څوک مړی ښخ کړي بیا ورته موږ څه شوي کونده ورته وایي خوږ ورته نه ګورو نو یو پنجپیرې غوندې هغه لاغلی یو سړي ته یې ویې هلکه وایي څنګه چل دی د دې مړو خیرات دې مړو ته رسي او که نه رسي یاره زمونږ هغه مړو ته رسي مونږ خو ویو چې رسي نو زمونږ هغې ته رسي او تاسو وایئ چې نه رسي یاره 100 زره دې ونه رسي مونږ ته څه تکلیف راغلی دی پوه نه شوې چې تاسو وایئ چې نه رسي نو یو 100 ځلې دې نه رسي مونږ ته څه تکلیف راغلی ستا مور پسې نه رسي ستا پلار پسې نه رسي زه خو وایم چې رسي امام احمد بن حنبل د دې مخکې قائل راغلی چې د مړو ثواب نه رسي شرح الصدور کې جلال الدین سیوطي نقل کړي چې کله وفات شو نو مرګور خوب کې ولید وی څنګه چلی وی ما ګوري د هغه زړې مسلې نه رجوع کړي په خوب کې ورته وی ولې وی د مړو ثواب خدا دی د خیر او برکت رسي ګوري ما ته مرګور ته چې ما په قرآن شریف ختمونه وکړه دا شرح الصدور کې جلال الدین سیوطي اوس فتوا د ټولو را اداره غلله چې مړو ته دعا کې تلاوت کې د قرآن آیاتونه دا الله تعالی رسي زه دعا کې وخت راغلی یا الله رحم وکړي کرم وکړي مغفرت ونشي تکلیف مصیبت تم په امان کې اوسات ایمان تم خیر پېښ کړي د دواړو جهانو خیر او برکات راکړي یا الله پاکه دې وطن ته خیر پېښ کړي دې وطن ته خیر پېښ کړي دې علاقې ته خیر پېښ کړي شرونو آفتونو نه په امان کې اوساتي بیمارانو له صحت قابل عاجل ورکړي یا الله پاکه د حلال رزق بندوبست وکړي یا الله تعالی د تنګوالي د رزق نه په امان کې وساتي د پردو قرضونو نه په امان کې وساتي جنجالونو نه په امان کې وساتي تر نه راضي شي یا الله چې د کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد